خدای بخښلی کبیر ماما ډېر خوږ مینهناک او د هر چا دپاره هغه ماما و اوس هم ماما ستایلی کېږي. کبیر ماما د برې خوا او د کوزې خوا پښتنو کې چې کوم د دې په منځ کې فرق و، د کوزې خوا په پښتنو کې انګریزانو د برې خوا پښتانه دوه حصې کړي وو، جدا کړي وو، او د کوزې خوا پښتنو کې لکه مونږ کې چې کوم تضاد و، کوم مینه مونږ نه ده لرې شوې وه، کبیر ماما هغې دپاره ډېر لوی کار کولو او مونږ یې د یو ځای کولو کوشش کولو او دا پیژندګلي راباندې وکړه. فردن هغه د باچا خان د فلسفې ډېر مین، ډېر خوږ، ډېر مین غړی او هغه د کوزې خوا پښتون، هر پښتون کوشش کولو چې د برې خوا پښتون سره یو شي، یو مینه جوړه شي، کوم لکه د وجود چې حصه جدا شي، پښتانه داسې جدا شي لکه یو وجود چې دوه حصې شي، یو نیمه حصه بره پرته وي، نیمه حصه کوزه پرته وي، هغه دغه حصه یو ځای کولو دپاره خپل ژوند وقف کړی او په دې فلسفه باندې کار کولو، کرښه د منځ نه د اوړو دپاره ډېر زیات محنت وکړو او په هغې فلسفه باندې هغه د ملګري ګټلي دي، د کوزې خوا هم او د برې خوا ملګري هم پښتانه ډېر زیات د هغه دغه کوششونه ته مینه لري. اخر به دا ویم چې په پښتنو یو مین لکه د باچا خان د فلسفې، باچا خان پښتانه د کوزې خوا پښتانه راویښول او هغه په پښتنو مین هغه د یو ځای کولو کوشش کولو. نو خدای بخښلی کبیر ماما ډېر مینهناک او دا چا به دا نه محسوس کوله چې زه د ده نه نه یم یا دې زما نه نه دی، دا نه مینه به هر کشر ته ورکوله او خواهش مو دی د کبیر ماما ځای ډکېدل ګران کار دی او داسې خلک کم پیدا کېږي لکه باچا خان زموږ کوزه خوا په پښتنو کې، بره خوا کبیر ماما په المان کې پیژندګلي وشوه، خو مونږ وایو که مونږ چېرته د بچپن نه پیژندو، د وړوکوالي نه مونږ یو بل سره پیژندګلي کوله، د هغه دا خپله یو مینه لرله.